روژه را روانه ده او په دې کې ستاسو د غاښونو د چمک او د بهترین صفایي دپاره یو داسې بهترین څیز زه تاسو ته ښیم که چیرې هغه تاسو روزانه استعمالوئ نو تاسو ته یې ډېره زیاته فایدې دي او نقصانات یې نشته دی هم په دې دنیا باندې هم د مرګ نه بعد په هغې دنیا باندې او دې څیز ته موږ په پښتو کې مسواک وایو او دا چې د کمې ونې نه اخیستې شي یعنې جوړیږي هغې ته موږ په میډیکل کې سلوډورا پرسیکا پلانټ وایو او د مسواک د ټولو نه اول فایده دا ده چې کله هم دا تاسو استعمالوئ نو ستاسو په غاښونو کې چې کم جراثیم وي کم ته چې موږ په میډیکل کې بیکټیریا وایو هغه جراثیم ختمېدو طرف ته بوځي او د دې سره دا فایده هم ده که چیرې د دې جراثیمو د وجې ستاسو په غاښونو باندې کم دا زیړ شانتې رنګ راځي نو دا هم ورسره ختمېدو طرف ته بوځي او که چیرې ستاسو د غاښونو سره نږدې کمې جامې چې موږ ورته وایو دې ته دا جراثیم را روان وي نو دا هم ختمېدو طرف ته سره درومي ځکه چې په دې کې انټي بیکټیریل پروپرټي ورته ویلی شي دا پکې دننه موجوده ده او دویمه فایده یې دا ده چې ستاسو د خولې د وجې او د غاښونو د وجې کومه بدبویي چې انسان د خولې نه ځي دا ورسره هم ختمېدو طرف ته درومي او د دې سره که چیرې د انسان کم غاښونه دي په دې باندې کم دا بره سپین پوټکې دي کم ته چې موږ انمې وایو که چیرې دا کمزورتیا طرف ته روان وي نو دا هم ورسره مضبوطیږي او د دې سره دا فایده هم ده که چیرې ستاسو کمې جامې کمې زامې دي که چیرې په دې کې پړسوب راځي نو دا هم کمېدو طرف ته ورسره درومي او که چیرې ستاسو د جامو نه وینه ځي نو دا وینه هم کمېدو طرف ته یعنې ختمېدو طرف ته ورسره درومي او دا مسواک استعمالول ستاسو د غاښونو سره سره ستاسو جامو سره سره ستاسو ټولې خولې دپاره فایدهمند دی او ټولې خولې دپاره ځکه فایدهمند دی چې په دې کې دننه نیچرل کمپاونډ ورته ویلی شي هغه دي پکې کم ته چې موږ په میډیکل کې وایو سیلیکا ویټامین سی ټینین سپونین فلوونایډ او سټیرویل ورته مونږ ویلی شو نو که چیرې دا معلومات تاسو ته انفارمیټیو وي او نو دغه شان تاسو د صحت په اړه ښه میډیکل معلوماتو دپاره زموږ دا پاڼه تاسو فالو کولی شئ که چیرې دا میډیکل معلومات تاسو دپاره انفارمیټیو وي نو د خپلو ملګرو سره دې دپاره تاسو دا شیر کولی شئ چې هغوی ته هم فایده ورسیږي